بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سهار کې ما د سهاک اکاډمي له خوا نه ستاسو په چوپړ کې ما په دې فوټوشاپ لوست کې به موږ دا ډیزاین جوړ کړو. نو راځئ چې شروع کړو. د ټول نه دمخه ویو مینې ته ځم او ویو مینو کې شو او شو کې ګریډ، نو دا ګریډ به راشي او دا هم ستاسو له یادونو چې په ګریډ کې سنیپ باید آن اوسي. دا سنیپونه باید ټول آن اوسي. هغه نه پس پین ټول، د پین ټول نه وروسته یو کلیک دلته او بیا هم یو کلیک دلته د ماوس چپه تڼۍ کېکاږلې ساتم او تر هغه پورې دا کشاږو چې دا هینډل دلته او دا بل هینډل دې کرښو کې ځان ونښلوي. بیا هم یو ساده کلیک دلته، هغه نه پس بیا هم دلته په دې شکل چې دا هینډلونه ښکته او پورته مساوي او آخري کلیک دلته. دا زمونږ یو شیپ جوړ شو. هغه نه وروسته مونږ ډایرکټ سلیکشن ټول اخلو. په ډایرکټ سلیکشن ټول کې په دې باندې کلیک کوو نو دا دوه هینډلې به سلیکټ شي. که زه دا داسې کوم نو دا دوی بل هینډل هم ورسره خورېږي. د دې لپاره آلت نیسم او آلت دا هینډل مکمل راوړم مایسته. په همدې توګه دا بل هینډل هم آلت کېکاږلی ساتم او راوړم یې دلته. نو دا شیپ موږ سره جوړ شو. اوس د کنټرول ایچ سره دا ګریډ لرې کوم. دا شیپ موږ سره جوړ شو. د شیپ دلته که د کلیک کوم نو رنګ به ورته سور کړو. اوس د دې ځای افیکټ څخه ګریډینټ، او په ګریډینټ کې به موږ څه کوو چې انورس ګریډینټ او انګل کې 45 او اوپیسیټي هم 50 شاوخواته. هغه نه وروسته سټروک شپږ یا شپږ انچه 6 پکسله سټروک. کلر نه ګریډینټ په دې شکل او د ده هم اوپیسیټي به یو څه راکمه کړو. په دې توګه ډراپ شیډو کې هم انګل 45 سایز یو څه زیاتو او دلته ډسټنس په دې شکل. او اوپیسیټي هم یو سره کمو. دا د دوستانو بیسک شیپ موږ سره تیار شو. اوکې، بیا موږ اړتیا پیدا کوو ګریډ ته. نو ګریډ اوس موږ ډایرکټ سلیکشن هغه خپل موف ټول اخلو او دا شیپ موږ سره تیار شو. د دې شیپ نه د کنټرول جی سره یو کاپي اخلو. بعضې وخت کې داسې ستونزه کوي، نو د دې لپاره رایټ کلیک د ځای نه دوپلیکیټ لیر. ما یو دوپلیکیټ واخیسته. دوپلیکیټ کې کنټرول ټي سره دوپلیکیټ ما سلیکټ کړ او دغه میز دغه پوینټ چې ده دا پوینټ به موږ د ځای ته راوړو. اوس به دا موږ آبجیکټ همدغه پوینټ نه تاویږي. که دا وغواړو موږ تاو کړو نو دلته دوستانو موږ 15 آبجیکټه پکار دي. نو که 360 موږ تقسیم د 15 کړو نو هغه به 2 کېږي. دا د 360 یو دایره ده او موږ یې په 15 باندې تقسیموو چې هغه نو په دې ځای کې به زه 2 ولیکم. نو دا زما آبجیکټ په 2 درجې له دغه محور څخه تاو شي، له دغه پوینټ څخه د میز پوینټ. دا یو. اوس دنه هم زه دوپلیکیټ اخلم، هغه هم کنټرول ټي سره سلیکټ
او دا انکر پوینټ یا د منځنی پوینټ دلته راوړم بالکل د سره اوس بیا 2 اوکې بیا هم دلته رائټ کلیک ډوپلیکیټ لیر اوکې کنټرول ټي بیا دا د منځ کرښه دلته راوړم اوس بیا هم 2 درجې که داسې وخت راشي چې تاسو د 5 په ځای 6 یا 7 درجې آبجکت ته وغواړئ نو تاسو همغه 360 په همغه باندې تقسیموئ تاسو ته خپل د خوښې درجه پیدا کړئ بیا هم کنټرول ټي او دا پوینټ زه راوړم مرکز ته او 2 په دې شکل اوکې نو دا بیسیک شیپ موږ سره تیار شو اوس راځو دا د منځ شیپ څنګه جوړو د منځ شیپ دپاره دلته زه پالیګان ټول دی چې په ده کلیک وکړم په شیپونو کې دا پالیګان ټول او دلته ما سایډونه 15 انتخاب کړي مرکز ته راځم او مرکز کې شفت او آلت ورسره کلک نیسم شفت او آلت ورسره کلک نیسم او ماوس کته او پورته لږ تاو تر څو موږ ته زموږ د خوښې انګل پیدا شي په دې شکل ما دا جوړ کړ اوس د موف ټول سره راځو کنټرول ټي او دا مغه د خوښې انګل په دې توګه اوکې او یو څه هم کوچنی کوئ په دې توګه دا هم زموږ منځنی شیپ اوس که زه د یو باندې راشم او د لیر سټایل کاپی کم کاپی لیر سټایل او په ده باندې پیسټ لیر سټایل هغه سټایل دته هم ورغی د دوی رنګونه څنګه جوړو دا ډیر اسانه ده دوستانو په ده باندې راځم او دلته دا رنګ مې واخیست دویم باندې راځم ما دا رنګونه وخت کړي په همدې توګه دا هم خپل رنګ پرېږدو نو دا دی زموږ کنټرول اچ سره ګریډ لرې کوم نو دا د زموږ شیپ
په ښه توګه جوړ شو او بیک ګراوند هغه بیا ستاسو خپل انتخاب ده چې بیک ګراوند ورته څنګه انتخابوئ. نو دا دی یو ښکلی شیپ جوړ شو. په منځ کې چې کوم ټکس اضافه کوو هغه څه لویه خبر نه ده. د مثال په توګه موف ټول او دلته ما ټکس لیکلی، دا ټکس راوړو دلته او راوړو د ټولو سر په دې شکل. تاسو د خپل د خوښې ټکس پکې اضافه کولی شئ. په دې ټکس کې ما بل څه کار نه دی کړی، صرف یو افیکټ مې پکې اپلای کړی چې هغه انر شیډو دی. بس صرف انر شیډو چې افیکټ ته لاړ شئ او دا هم انر شیډو او نور به پکې ګوتې نه وهئ. ما خپل عادي حالت کې داسې ښکاري چې دا دننه په شیپ کې میکس شوی. نو هیله ده چې دا درس هم خوښ شوی دوستانو. که دا درس خوښ شوی نو زما چینل سبسکرایب کړئ، ما ته کومنټونه وکړئ څو زه وکولی شم تاسو نور ویډیوګانې هم جوړې کړم. او په دې هیله چې زما سره همیشه همکار اوسئ او دا درس مو خوښ شوی وي. نو انشاءالله ته به په راتلونکي کې نور هم داسې بخښنه غواړم داسې شیپونه تاسو ته په فوټوشاپ کې جوړ کړم او انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته کورل ډرا او الستریټور او پخوا کې افتر افیکټ هم شروع کړم. نو نور مو په خدای سپارم. د الله په امان.